راځو کارډیک کنډکشن اناټمي وایو. کارډیک کنډکشن اناټمي معنا دا د زموږ سره چې کوم کنډکشن سیستم د هارت دی، یعنی د سیالي لیږدولو سیستم چې په هارت کې دی. تاسو ته معلومه ده چې هارت زموږ سره بیټینګ کوي او دغه بیټینګ د الکتریکل کنډکشن په اساس باندې کوي. د هارت چې کوم مسلز دي دا ډیپولرایز کیږي او د ډیپولرایزیشن په نتیجه کې دا تقلص کوي. دغه ډیپولرایزیشن چې دی دا د زړه په عضله کې موجود داسې ساحې دي چې د هغې نه سپیشلایزد کنډکشن سیستم لري او د هغې نه چې دی سیالي تولیدېږي او هغه سیالي چې دی بیا د ټول زړه د عضلې په مسیر باندې چې دی دا خپرېږي او هغه چې دی بیا موږ سره کنټرکشن کوي یا تقلص کوي. په دغه پیس میکرز کې یا ټرانسفارمرز هم ورته سمپلی تاسو ټرانسفارمر په حیث ورته کتلی شئ. د ساینو ایټریل نوډ په نوم باندې یادېږي، د ایټریو وینټریکولر نوډ په نوم باندې یادېږي، د هیس پرکنجي سیستم د هیس بنډل په نوم باندې یادېږي. دا داسې دی زموږ سره چې په دې کې زموږ سره یو بیټینګ پوینټ یا یو چې کوم موږ سره پیس میکر ساحه ده دا د بل نه چې دی تغیر لري د دې د بیټینګ چې کوم پیس دی یا د دې کوم سپیډ دی. مثال په توګه ایس ای نوډ تر ټولو زیات د بیټینګ کیپیسټي لري، تر ټولو زیات بیټینګ سپیډ چې دی دا د ایس ای نوډ دی. معنا دا چې د دې نه زموږ سره تر ټولو زیات مقدار کې سیالي چې دی تولیدېږي. نو چې زیات مقدار سیالي تولیدېږي نو دا چې دی زموږ سره د زړه چې څومره تقلصات دي دا یې اداره کوي. مثال په توګه باندې ایس ای نوډ زموږ سره چې دی پریزنټ دی په د رایټ ایټریم په سوپیریور وینا کیوا انټرنس په دې ساحه کې زموږ سره موجود دی یا د دې په دې روف کې موجود دی، په دې بام کې موجود دی د رایټ ایټریم. دا هغه ځای نه دا سیاله تولیدوي او دا سیالي ځي زموږ سره چېرته ای وي نوډ ته ځي د ایټریا د لارې. ای وي نوډ ته چې کله لاړ شي په ای وي نوډ کې دا سیاله لږ څه وخت دپاره منتظر کیږي. د دې نه پس چې دی دغه بیا هیس پرکنجي سیستم ته ور انټر کیږي چې کوم بنډل برانچز دي بنډل آف هیس ته اډ کیږي، بیا ورپسې پرکنجي سیستم ته چې کوم پرکنجي زموږ سره واړه واړه فایبرز چې بیا د وینټریکل په عضلاتو کې خپاره شوي دي دې ته خپرېږي او د دې د خپرېدو په نتیجه کې چې دی زموږ سره ټوله عضله د زړه چې دی ډیپولرایز کیږي، کوم چې موږ سره رایټ اینډ لیفټ وینټریکل دی دا ډیپولرایز کیږي، اکټیویټ کیږي او تقلص رامنځته کیږي د عضلاتو. د دې کنډکشن سیستم په اړه باندې خبرې کوو. فرسټ اف آل زموږ سره چې دی ایس ای نوډ دی یا ساینو ایټریل نوډ دی. ډاکټر صاحبانو ساینو ایټریل نوډ چې دی دا زموږ سره هغه ساحه ده چې د کوم نه زموږ سره د زړه د ضربان کوم سپیډ دی دا اداره کیږي، د زړه د ضربان هغه سرعت د دې په واسطه باندې اداره کیږي. کنټین سپیشلایزد پیس میکر سیلز په دې کې زموږ سره داسې مخصوصه سیلز دي، داسې سپیشلایزد سیلز دي چې هغه زموږ سره پیس میکرز دي. پیس سرعت ته وایي ډاکټر صاحبانو، پیس سپیډ ته وایي د زړه سپیډ جوړونکي، د زړه سرعت جوړونکي چې په څومره ضربان سره دا باید کنټرکشن وکړي، څومره ضربان سره دا باید بیټینګ وکړي. ښه راځو لوکیشن زموږ سره د ایس ای نوډ چیرته دی. فرسټ اف آل به لږ د دې د اناټمي ووایو بیا به چې د لوکیشن ته راشو. اول به د اناټمي ووایو. اناټمي ډېر امپورټنټ. که تاسې فکر وکئ دا یو ګراس اپیرنس هم دی د هارټ. ښه په دې کې که تاسو وګورئ دا د ایس ای نوډ ساحه ده ډاکټر صاحبانو، دا د ایس ای نوډ ساحه ده. دا زموږ سره د رایټ ایټریم په روف کې ګوره دغلته لیکلي د رایټ ایټریم الانګ د روف. د رایټ ایټریم چې کوم بام دی یا روف دی په دې کې دا موږ سره قرار لري او چیرته وي پراکزیمیټي ټو د اوپننګ اف ایس وي سی. زموږ سره چې کومه ساحه کې سوپیریور وینا کیوا کولاویږي دلته که تاسو وګورئ دا زموږ سره سوپیریور وینا کیوا ده په دې بل ډایګرام کې تاسو وګورئ دې سوپیریور وینا کیوا د اوپننګ ساحه چې ده په دغه ځای کې زموږ سره ایس ای نوډ قرار لري ډاکټر صاحبانو، دغه ځای کې زموږ سره ایس ای نوډ قرار لري. نو دلته تاسو په دې سپیشلایز کنډکشن سیستم اف د هارت کې هم کتلی شي چې ایس ای نوډ په دې ساحه کې موقعیت لري. بیا دې نه پس زموږ سره دا بنډلز دي، تاسو لیدلی شئ چې دغه بنډل ته خاص نوم اخلي د بیک مینډ بنډلز په نوم باندې او دا موږ سره لیفټ ایټریم ته تللی دی. د دې بنډل برانچز په واسطه باندې دا زموږ سره راځي ای وي نوډ ته. دا یو بل نوډ دی. که چیرې موږ سره ایس ای نوډ خپله دنده نشي ترسره کولی بیا د ایس ای نوډ نه پس چې دویم کوم پیس میکر دنده ترسره کوي هغه زموږ سره ای وي نوډ دی. علت دا دی چې دویم سپیډ باندې زموږ سره ای وي نوډ بیټینګ کوي. ښه دا زموږ سره ای وي نوډ شو. بیا دلته زموږ سره څه شی دی هیس بنډل دی. بنډل آف هیس ته دا سیاله لیږدول کیږي. دا بنډل آف هیس نه چې بیا په بنډل برانچز باندې چې کوم موږ سره رایټ بنډل دی او دلته زموږ سره لیفټ بنډل دی. بیا لیفټ پوسټیریور بنډل چې دی دا زموږ سره دغه فایبرز دي، تاسو یې لیدلی شئ. همداسې چې دی دغه ټولو بنډلز ته دغه ټولو فایبرز ته چې دی دا سیاله تقسیمیږي
دا ورته تقسیمیږي او ټولو ساحو د زړه د عضلې ته چې دی دا ډیپولرایزیشن رامنځته کوي، رسیږي ډیپولرایزیشن رامنځته کوي، اکشن پوټنشل پکې خپروي او بیا د تقلص باعث کېږي دوستان. یعنې په یو ټایم باندې په سینکروني باندې دغه د کنټرکشن باعث کېږي. راځو ای وی نوټ ته، ایټریو وینټریکولر نوټ. ایس ای نوټ په اړه باندې موږ خبرې وکړې. ایټریو وینټریکولر نوټ ته راځو. دا چې دی ډیلیډ کنډکشن بټوین ایټریا اینډ وینټریکل، د ایټریا او د وینټریکل ترمنځ چې کوم کنډکشن دی. اوس مثال په توګه کله چې دهلیزونه کنټرکټ کیږي نو دا زموږ سره د وینټریکلز نه وار د مخه کنټرکټ کیږي، نو داسې نه وي چې دا په یو ټایم. نو زموږ سره چې دی ایټریا کنټرکټ شي، پس د هغې نه چې دی موږ سره ای وي نوټ کې دغه سیاله خو د ایټریا نه تېره شوه، ایټریا کنټرکټ شو، خو په ای وي نوټ کې د یو خاص مخصوص ټایم دپاره دا سیاله پاتې کیږي، دا سیاله تم کیږي تر هغې چې ایټریا کنټرکشن وکړي او دا چې دی دا سیاله بیا مخ ته ځي وینټریکلز ته، بیا وینټریکلز کنټرکشن کوي. نو ای وي نوټ هغه ساحه ده چې دا ډیلی راولي، لږ ځنډ راولي د کنډکشن د ایټریا او د وینټریکلز ترمنځ. سمه ده. د دې لوکیشن زموږ سره کومه ساحه کې دی؟ لوکیشن یې ګراسلی که تاسو وګورئ دې ساحه کې دی، مثال په توګه دغه ساحه ده. او که چیرې مونږ په اناټامیک لوکیشن باندې ووایو نو دا زموږ سره د رایټ ایټریم کې دا هم شتون لري. ګوره څنګه چې اس نوټ رایټ ایټریم کې شتون لري، ای وي نوټ هم رایټ ایټریم کې شتون لري، خو ښکته د وینټریکلونو په طرف چې کوم سایډ دی هغلته along the inter atrial septum. ها په کومه ساحه کې چې کوم موږ سره انټر ایټریل سپټم دی، مثال په توګه دا یو ایټریم دی، دا بل ایټریم دی، او د دې ترمنځ دغه انټر ایټریل سپټم دی، په دغه باندې دې ساحه کې زموږ سره ای وي نوټ موجود دی ډاکټر صاحبانو. سمه ده. proximity to tricuspid valve and coronary sinus. کومه ساحه کې چې زموږ سره tricuspid valve دی، دلته زموږ سره tricuspid valve دی ډاکټر صاحبانو، دې ساحه کې دا tricuspid valve دی، دا tricuspid valve دی زموږ سره. او د دې سره ترڅنګ د کورونري ساینس چې کوم اوپننګ دی، کومه ساحه کې چې کورونري ساینس اوپن کیږي. کورونري ساینس هغه سټرکچر دی کوم چې زموږ سره د ایټریا او نشاط موجود دی او د زړه چې کوم سره وریدي وینه ده دا دې کې تخلیه کیږي. نو دا بیا چې دی زموږ سره بیا بیرته تخلیه کیږي په رایټ ایټریم کې ډاکټر صاحبانو. نو دغه رایټ ایټریم ته چې دی زموږ سره کورونري ساینس کومه ساحه کې کولاویږي او ټرایکاسپیډ والف چې کوم دی د دې دواړو ترمنځ دې ساحه کې زموږ سره ای وي نوټ قرار لري په انټر ایټریل سپټم کې. دغه ساحو باندې چې دی کوېسچن راځي دا ډېر امپورټنټ دی، د اناټامیک لوکیشن حتمني ډاکټر صاحبانو به ځان سره په یاد لرئ. بیا ورپسې راځي بنډل آف هیس. بنډل آف هیس زموږ سره دغه بنډل دی، زه به لږ دا ریموف کومه تاسو ته ښکاره شي. ډاکټر صاحبان تاسو ګورئ د ای وي نوټ نه پس چې دغه ساحه ده دا زموږ سره بنډل آف هیس دی، دا ساحه ګورئ دیس از بنډل آف هیس. په بنډل آف هیس نه پس که تاسو وګورئ په دوه باندې تقسیم شوی دی، دا بنډل آف هیس په دوه بنډل برانچز باندې تقسیم شوی دی. کوم چې ښي طرف ته ځي د زړه هغه زموږ سره رایټ بنډل برانچ دی، او کوم چې موږ سره چپ طرف ته د زړه ځي دا زموږ سره لیفټ بنډل برانچ دی، چې د دې سره بیا پیتالوژي نوم اسوسییټډ دی، لیفټ بنډل برانچ بلاک، رایټ بنډل برانچ بلاک، دا ټول لیفټ انټیریور هیمی بلاک، لیفټ پوسټیریور هیمی بلاک، دا تاسو لیدلی شئ لیفټ پوسټیریور بنډل دی دا زموږ سره. نو دا زموږ سره هغه فایبرز دي، هغه ساختمانونه چې کوم د لارې زموږ سره سیاله د زړه په عضله کې چې دی خپرېږي. بیا زموږ سره پرکنجی فایبرز دي. پرکنجی فایبرز دا واړه واړه فایبرونه تاسو ګورئ دغه چې دا د مین بنډل نه چې دی منشا اخیستی دا واړه واړه د ونې د شاخونو په څېر باندې چې دي دا موږ سره پرکنجی فایبرز دي، په دواړو سایډ باندې تاسو لیدلی شئ، دې ته پرکنجی فایبرز وایي ډاکټر صاحبان، دې ته پرکنجی فایبرز وایي. نو دا شو زموږ سره سپیشلایز کنډکشن سیسټم اف د هارټ. ها راځو اوس ایټرل فیبریلیشن په اړه باندې خبرې کوو چې ایټرل فیبریلیشن موږ سره یو نوه اریدمیا ده، یو نوه اریدمیا ده زموږ سره، سمه ده. سوپرا وینټریکولر ټیکیکارډیا ده، اریدمیا ده زموږ سره، او په دې کې زموږ سره څه شی وي؟ په دې کې یو خاص فوکس وي. فوکس څه ته وایي؟ فوکس یعنې هغه ساحې ته وایي چې د کومې ساحې څخه دا سیاله تولیدېږي، دغه سیاله منشا اخلي. نو د ایټرل فیبریلیشن چې کوم فوکس وي دا عموما په کوم ځای کې موږ سره لیدل شوی دی؟ په لیفټ ایټریل مایوکارډیم کې. په یاد لرئ ډاکټر صاحب دا ډېر مهم دی. په ایټرل فیبریلیشن کې د 1.5 تر 300 پورې د زړه ضربان وي ډاکټر صاحبانو. بل پکې زموږ سره ایریدمیا وي، ریدم پکې ابنارمل وي زموږ سره، ایبسنټ وي، ریدم هم پکې کله کله لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو. او د دې چې کوم فوکس دی یعنی د دې ابنارمل ریدم، دا غیر نورماله ریدم چې په کوم باندې هارت بیټینګ کوي زموږ سره په غیر نورماله حالت کې کوم ته چې ایټرل فیبریلیشن وایي،
نو د دې چې کوم منشا ده د دې منشا زموږ سره د لیفت ایټریل چې کوم مایوکارډ دی یا د لیفت ایټریم چې کوم عضله ده د دې څخه منشا اخلي، یعنی دغه ایټریل فیبریلیشن دغه سیالي چې کوم دی دغه د دې څخه منشا اخلي. په کومه ساحه کې؟ په خاصه توګه بس په لیفت ایټریم کې به په خاصه توګه کومه ساحې نه؟ پلمونري وین اوسټیا ودین د لیفت ایټریم، یعنی دا زموږ سره هارت دی، دا لیفت ایټریم دی، دا رائټ ایټریم دی، لاندې وینټریکلز دي، ټرایکاسپیډ والف، بایکاسپیډ والف، دا وینټریکلز شو. دغه لیفت ایټریم ته زموږ سره د دواړو سایډونو نه پلمونري وینز راغلي دي. دا د رائټ ایټریم نه شاته راتېرېږي، دا دوه وینز دلته ډایرکټلی چې دی زموږ سره انټر کېږي لیفت ایټریم ته. کله چې دا لیفت ایټریم ته داخل شي نو یو څه سیر دا د لیفت ایټریم په مایوکارډ کې هم لري. مثال په توګه دومره ساحه ده په مایوکارډ کې ننوتې، دا زموږ سره دا پلمونري وینز. نو بیا د دې چې کوم ساحه ده دننه دغه ساحو څخه زموږ سره د ایټریل فیبریلیشن فوکای منشا اخلي، یعنې د دې ساحو څخه دا سیالي تولیدېږي او دا زموږ سره ایټریل فیبریلیشن رامنځته کوي. ایټریل فیبریلیشن کې خپل خاصه نوع سی جي فایندینګ دی، بیا هغه تاسو په اریدمیاس کې وایي ډاکټر صاحبانو. راځو ایټریل فلټر ته. ایټریل فلټر چې دی دا خاص په خاصه توګه د ای سی جي نه پیژندل کېږي. په دې کې زموږ سره داسې ساټوت اپیرنس والا دغه وي زموږ سره پی ویبز، یعنی دغه د خاښۍ چې ورته وایي د دې د غاښونو په څیر باندې داسې اپیرنس لري د دې دا ویبز دي ته ایټریل فلټر وایي. په دې کې بیا لږ غوندې زموږ سره چې کوم دا ریټ وي دا د ایټریل فیبریلیشن نه لږ کم وي. د دې فوکس بیا زموږ سره دا هم یو نوع اریدمیا د غیر نورماله ریدم دی د زړه د ضربان. نو په دې کې بیا زموږ سره چې دی کومه ساحې نه دغه منشا اخلي، یعنې سیاله منشا اخلي. یا زموږ سره چې دی ایریا بټوین ساحه د څه ترمنځ د ټرایکاسپیډ والف او د انفیریور وینا کیوا ترمنځ چې کومه ساحه ده همدلته بیا چې دی ډاکټرانو زه تشریح کوم. که تاسو وګورئ دا زموږ سره رایټ ایټریم او رایټ وینټریکل ترمنځ ټرایکاسپیډ والف دی. دا د دې همداسې رایټ ایټریم ته زموږ سره انفیریور وینا کیوا هم داخلیږي. سمه ده؟ داسې زه به دننه خوا نه داسې جوړ کړم، لاندې نه خو داسې راځي که نه، لاندې نه خو داسې راځي او پورته نه زموږ سره سپیریور وینا کیوا راځي. نو دغه د انفیریور وینا کیوا چې کوم اوپننګ دی یا فورامین دی یا د دې چې کوم اوپننګ دی، کومه ساحه کې چې دا ورخلاصېږي رایټ ایټریم ته، کومې ساحې د لارې چې دا رایټ ایټریم ته بلډ داخلوي، د دې ساحې او د ټرایکاسپیډ والف ترمنځ دې ساحه کې زموږ سره فوکس دا د ایټریل فلټر دی. که تاسو فکر وکړئ دا زموږ سره په رایټ ایټریم کې راغی، سمه ده، او د ایټریل فیبریلیشن موږ سره په لیفټ ایټریم کې فوکس شتون لري. نیکسټ سلایډ ته ځو. ریپیټ شوی دی زموږ سره همغه سلایډ ریپیټ شوی دی چې زموږ سره ایس ای نوډ دی. ایس ای نوډ نه سیاله تولیدېږي، د بنډل برانچز د لارې زموږ سره راځي. د بنډلز چې کوم موږ سره فایبرز دي د دې د لارې زموږ سره راځي ای وي نوډ ته سیاله. ای وي نوډ کې لږ وخت دپاره دا چې دی تم کېږي دا سیاله، بیا د هغه نه پس چې دی دا داخلېږي بنډل آف هیس ته. دا بنډل آف هیس دی ډاکټر صاحبانو. بیا بنډل آف هیس زموږ سره په دوه باندې تقسیمېږي، دوه برانچز ورکوي چې یو رایټ بنډل برانچ دی، یو زموږ سره لیفټ بنډل برانچ دی ډاکټر صاحبانو. رایټ بنډل برانچ زموږ سره داسې راځي تر اپیکس پورې د رایټ وینټریکل او بیا بیرته راتاویږي زموږ سره د رایټ هارټ یا رایټ وینټریکل چې کوم مایوکارډ دی دغه ټول زموږ سره څه کوي، ټول تعصیب کوي یا دا ټول ته سیاله ورکوي، د دې ډیپولرایزیشن رامنځته کوي چې دې کې تقلص وشي. همداسې لیفټ بنډل برانچ دی. لیفټ بنډل برانچ دی دا زموږ سره څه شی کوي چې دا سیاله تولید شي. دغه لیفټ بنډل برانچ چې دی زموږ سره لیفټ وینټریکل ته وړي. لیفټ وینټریکل بیا د دې یعنی د دې په واسطه د سیالۍ د خپرېدا په نتیجه کې لیفټ وینټریکل به تقلص کوي زموږ سره، سمه ده، او داسې د زړه ضربان رامنځته کېږي او کارډیک آوټپوټ کریټ کېږي. نیکسټ لیکچر کې به کورونري آرټري اناټمي باندې خبرې کوو چې کورونري آرټري زموږ سره کم دي، په کم یو ایم آی کې کم یو کورونري آرټریز بلاک شي نو کم یو ایم آی رامنځته کېږي او د دې زموږ سره چې کوم مسیر دی داسې دی د زړه په عضله کې.